سلامونه دوستان، امید لرم چې روغ او جوړ به یاستئ. ګرانو دوستانو، یو ځل بیا له معراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل څخه په ډېر زیات خوندوره ویډیو کې راغلی یم. ګرانو دوستانو، تاسو ټولو ته د یوټیوب چینل د جوړولو مکمل کورس ته ښه راغلاست وایم. انشاءالله ما په نظر کې لرل چې تاسو ته یو یوټیوب چینل کورس شروع کړم تر څو تاسو هم یوټیوب چینل جوړ کړئ. له یوټیوب چینل څخه چې تاسو پیسې وګټئ. نو دوستانو، په دې راتلونکو ویډیوګانو کې بس تاسو ټولو ته د یوټیوب چینل د جوړولو مکملې طریقې ښیم چې څنګه موږ تاسو کولی شو چې مکمل یوټیوب چینل جوړ کړو، د یوټیوب چینل ویریفای کړو، یوټیوب چینل ایډسنس سره کنیکټ کړو، او څنګه کولی شو چې خپل یوټیوب چینل ته پرمختګ ورکړو. او دوستانو، موږ تاسو څنګه کولی شو چې خپل یوټیوب چینل په لږ وخت کې زیات مشهور کړو. نو او د یوټیوب چینل ټول سیټینګ به انشاءالله موږ تاسو په دې درس کې کوو. نن درته یوازې دومره طریقه ښیم چې څنګه موږ تاسو کولی شو چې یوټیوب چینل جوړ کړو. او دوستانو، یوټیوب چینل سره همدارنګه موږ تاسو څنګه کولی شو چې جیمیل اکاونټ جوړ کړو، همدارنګه څنګه کولی شو یوټیوب چینل جوړ کړو. او انشاءالله په راتلونکو درسونو کې به همداسې مخکې د یوټیوب چینل ټول سیټینګ به انشاءالله موږ تاسو په قراره سره ترسره کوو. انشاءالله تاسو ته به د یوټیوب چینل مکمل کورس که زیاتې ویډیوګانې ونیسي، په 8 ویډیوګانو کې انشاءالله تاسو ته د یوټیوب مکمل کورس چې دی زه وړاندې کوم. نو دوستانو، هر څه نه مخکې که چېرته تاسو زموږ په چینل کې نوي یاستئ او تاسو ورسره هم معراج خان ټیکنیکل نوي سبسکرایب کړئ، نو په درنښت باندې هیله کوم دوستانو، په ډېر زیات درنښت باندې په سره خط باندې سبسکرایب لیکل شوی، د سبسکرایب باندې تاسو کلیک وکړئ او په خوا کې کوم بیل نشان چې راوځي په هغه باندې هم کلیک کړئ او په حال باندې کلیک کړئ. دوستانو، په دې سره به زموږ هر یوه نوې ویډیو تاسو ته په وخت سره در رسېږي. او دوستانو، زموږ هر یوه ویډیو تاسو لازمي لایک کوئ. د ویډیو لایک کول ضروري دي، باید زموږ ویډیو تاسو لایک کړئ. نو دوستانو، موږ رادرو چې څنګه کولی شو یوټیوب چینل جوړ کړو. نو د دې لپاره به کله چې تاسو یوټیوب ته راشئ، نو یوټیوب ته تاسو په دې هغه کونج کې په خپله آی ډي باندې کلیک کړئ. تاسو دلته به دلته تاسو کلیک وکړئ. ګورستانو په دې جمع نشان باندې تاسو کله تاسو کلیک وکړئ، نو تاسو ته دغسې سهار راوړي چیکینګ انفو. نو چې کله تاسو ته چیکینګ انفو راوړي دوستانو، په لومړي سر کې موږ د یوټیوب چینل له پیل څخه پیل کوو. نو دوستانو، تاسو ته دا ذره راوړي. دلته په دې کونج کې لیکل شوي دي چې کریټ اکاونټ. تاسو بلته راشئ، په دې کریټ اکاونټ باندې به تاسو کلیک کړئ. دلته لیکلي فار مسفلې، تاسو بلته په دې لومړي باندې کلیک وکړئ. چې کله هم دلته کلیک وکړو دوستانو، لږ صبر ورته کوو تر څو بله ذره موږ تاسو ته راخلاص شي. دوستانو، نو دوستانو، دلته موږ تاسو فرست نیم ورکړو چې فرست نیم موږ تاسو هر څه ورکوو. زه مثلا ورکوم شینواري ټي وي، به زه ورکړم شینواري دلته به زه ټي وي ورکړم. ګورئ دوستانو، شینواري ټي وي په نامه زه غواړم چې یوټیوب چینل ځان ته جوړ کړم. دلته به تاسو په نیکس باندې کلیک وکړئ. دوستانو، چې کله هم په نیکس باندې کلیک وکړو دوستانو، لږ صبر ورته کوو، انټرنیټ لږ کمزوره دی دوستانو. نو دلته موږ تاسو ډے، ایار، مانت او موږ تاسو ورته انتخاب کړو. دلته زه ورکوم مثلا په دویم ډے کې تاسو هره کم ډیټ ورکوئ. نو مثلا جولای ورکوم. دلته زه ورکوم چې 2000 یا 2001 2000 هر څه چې تاسو ورکوئ. او دلته به تاسو خپل جنسیت ورته انتخاب کړئ. او دلته تاسو بیرته په نیکس باندې کلیک وکړئ. دوستانو، چې کله په نیکس باندې کلیک وکړو، دلته تاسو ته تیار دغه هم راخلي، مثلا جیمیل هم راخلي. که تاسو بل نوی جیمیل ځان لپاره جوړوئ، دلته به تاسو په کریټ URON جیمیل اډرس باندې به کلیک کړئ. خو زما هم دا لومړی دغه خوښ دی جیمیل، نو زه په دې باندې کلیک کوم، بیا په نیکس باندې زه کلیک کوم. چې کله په نیکس باندې کلیک وکړو، دلته زه خپل پاسورډ ورکوم. تاسو به خپل پاسورډ ورکړئ. چې کله پاسورډ، دلته به کنفارم پاسورډ ورکړئ. نو دوستانو، دلته ما خپل پاسورډ ورکړ. پاسورډ وروسته به زه په نیکس باندې کلیک وکړم. چې کله په نیکس باندې زه کلیک کوم، ګورستانو زما اکاونټ چې دی جوړ شو. دلته بیا زه په نیکس باندې کلیک وکړم. چې کله په نیکس باندې کلیک زه به لاندې راشم، دلته لیکلي آی اګري، زه به دلته کلیک وکړم. مکمله پالیسي ده، تاسو دا لوستلی هم شئ. نو ګورستانو ته لیکلي بیرته ولیکل چې چیکینګ انفو. نو دوستانو، اوس بس ما اکاونټ په جوړ شي. اکاونټ چې کله جوړ شو دوستانو، لاهي وروسته موږ تاسو چینل جوړ کړو. ګورستانو، زما اکاونټ اوس دلته جوړیږي. دوستانو، اکاونټ جوړ شو. دلته به زه اوس خپل اکاونټ خلاص کړم. او دوستانو، زما اکاونټ چې د جوړ شو، ګورستانو زه به لاهي وروسته دلته په دې نشان باندې کلیک وکړم. دوستانو، نو کله چې دلته کلیک وکړم، دلته یې لیکلي چې یو آر چینل، دلته به زه په خپل چینل باندې کلیک وکړم. نو ګورئ دوستانو، زما ورته همدا نوم صحیح دی. نو لاهي وروسته به دلته لاندې لیکلي دي چې کریټ چینل، زه به په دې کریټ چینل باندې کلیک وکړم. چې کله په کریټ چینل باندې موږ تاسو کلیک وکړو، ګورئ دوستانو، هغه مکمل هر څه تیار جوړ شوي دي. ګورئ دوستانو، په دې طریقې سره مکمل هر څه ګورئ ویډیو جوړه شوي، پلی لیست شته دی. پلی لیست به موږ نوی جوړو. او دلته چینل دی اباوټ کې موږ کوم څه لیکنه نه ده کړې. نو دوستانو، دلته ګورئ دوستانو، هر څه جوړ شو. دلته په کریټ تاسو به نوی ویډیو جوړوئ. لاهي وروسته موږ نو سبسکرایبر نه لرو، موږ تاسو دلته په سیټینګ باندې کلیک وکړو.
چې کله موږ تاسو په سیټینګ باندې کلیک وکړو دلته ایډیټ ډسکرپشن دی په دلته موږ تاسو ولیکو مثلا په دې کې به زه تاسو ته مختلفې ویډیوګانې زه اپلوډ کوم نو تاسو هم کولی شئ چې شینواري ټي وي په نامه زما دا دویم یوټیوب چینل دی تاسو هم دا له ځان سره سبسکرایب کړئ نو دلته به تاسو ته زه ورته لیکنه کوم دلته به تاسو ته ښایسته ویډیوګانې پیدا کیږي نو دا ما ورته لیکنه دلته به تاسو ته ښایسته ښایسته ویډیوګانې پیدا کیږي نو زه په اوکې باندې کلیک کوم ګوره دوستانو په اوکې باندې ما کلیک وکړو نو دلته زما ډسکرپشن جوړ شو دلته به تاسو ته ښایسته ښایسته ویډیوګانې میلاویږي نو دوستانو ګوره دوستانو دلته بیرته خپل چینل ته راځم چې کله چینل ته راغلم ګوره دوستانو زما چینل جوړ شو یو چینل باندې زه کلیک کوم زما چینل جوړ شو ګوره دوستانو انشاءالله راتلونکي موږ پلی لیست چینل او په دې باندې خبرې کوو په اباوټ باندې اوس رادرومو چې موږ څنګه کولی شو چې خپل یوټیوب چینل وریفای کړو خپل یوټیوب چینل د وریفای کولو لپاره به تاسو زما چینل را واړوئ معراج خان همدا چینل ته تاسو بره راشئ ګوره دوستانو معراج خان ټیکنیکل معراج خان ټیکنیکل تاسو ته د یوټیوب چینل وریفای کولو طریقه ښایم معراج خان ټیکنیکل دا لومړی یوټیوب چینل زما دی تاسو بل ته ګورئ دوستانو تاسو بل ته بر راشئ دلته لیکلي پلی لیست نو تاسو بل ته په پلی لیست باندې کلیک وکړئ نو لاندې ما لیکلی دی چې یوټیوب کورس ګورئ دوستانو یوټیوب کورس تاسو بل ته په د یوټیوب کورس باندې به تاسو کلیک وکړئ او دلته ما لیکلی دی چې هاو ټو وریفای یوټیوب چینل تاسو په دغه ویډیو وګورئ په دې سره به تاسو خپل یوټیوب چینل چې دی وریفای کړئ د یوټیوب چینل وریفای کول دي نو تاسو به دا ویډیو وګورئ خپل یوټیوب چینل به وریفای کړئ نو دوستانو تاسو چې کله خپل یوټیوب چینل وریفای کړئ نو دوستانو تاسو ته چې دی کومه هغه چې دا مثلا کله تاسو ویډیو ته تمنیل ورکوئ نو تاسو څخه چې دی بیا یوټیوب چینل وریفای کول غواړئ نو په دې سره به تاسو یوټیوب چینل هغه ویډیو کې ما یوټیوب چینل د وریفای کول طریقه پرېښې ده نو تاسو به هغه ویډیو وګورئ یوټیوب چینل وریفای کولو مکمله طریقه به ترې هم زده کړئ لا وروسته چې کله تاسو یوه ویډیو راخلئ مثلا دې چینل ته یوه ویډیو پورته کوئ نو تاسو به هلته په ویډیو باندې تاسو کلیک وکړئ نو دوستانو بس تر نن ورځې درس تر همدې ځای بس دی همدا درس زیات دی نو دوستانو په راتلونکي ویډیو کې به تاسو ته زه دا طریقه درښیم چې څنګه موږ تاسو کولی شو چې ویډیو پورته کړو او مکمل به انشاءالله موږ تاسو په سټډیو باندې خبرې کوو لا وروسته موږ تاسو په مکمل سیټینګ باندې خبرې کوو پلی لیست باندې به خبرې کوو همدارنګه په هوم باندې به خبرې کوو په چینل باندې به موږ تاسو خبرې کوو مکمل سیټینګ دی همدارنګه د مونټایز ان کول دي او همدارنګه له ایډسنس سره کنیکټ کول دي انشاءالله په راتلونکي ویډیوګانو کې به تاسو ته ټولې طریقې زه در وښیم نو په دې هیله دوستانو چې دغه ویډیو مو هم را سره خوښه شوي مننه